تاسو وګورئ موږ دا شپه څومره په غفلت تېرو افسوس پر موږ باندې دا د فضیلت نه ډکه شپه دا د جهنم څخه د ازادۍ اخرنۍ شپه ده دا الله تبارک وتعالی ته د عجز او د زارۍ شپه ده چې خدای یوه میاشت مسلسل ستا عبادت وکړي الله ته قبول کړي دا زما د مغفرت ذریعه وګرځي دا زما د جهنم څخه د ازادۍ ذریعه وګرځي دا زما د رزق د فراخۍ ذریعه وګرځي او دا زما د آخرت د کامیابۍ ذریعه وګرځي لیکن موږ هغه رقم نه کوو څنګه چې د اختر د شپې یا د اختر د ورځې اعلان وسو چې سبا اختر دی بس د انسانان یو دم لکه هغه مرغۍ چې سره په اواز ټول په پاوه کېدو سي که ماشومان دي که غټان دي که لویان دي ټول بازارو ته دا بد کار خو نه دی بازار ته تلل لیکن کوشش دا وکړه د خپل ټول ضرورت د اختر څخه مخکې پوره کړه د اختر شپه یو ډېره زیاته مبارکه شپه ده ډېر د فضیلت نه ډکه شپه ده په دغه شپه باندې انسانانو ته پکار دی چې الله جل جلاله ته نور هم ځان نږدې کړي دې ته حدیث کې لیلة الجائزه ویل کېږي جائزه په عربي کې انعام ته وایي جائزه په عربي کې انعام ته وایي یعنی په دې شپه باندې الله سبحانه وتعالی د بندگانو هغه عبادت چې دا ټوله میاشت دي کړی دي که روژې نیولي دي که تراویح کړي دي که نور ذکر و اذکار کړی دي په دغه شپه باندې الله سبحانه وتعالی دې بندگانو ته انعام ورکوي او دا شپه د جهنم څخه د ازادۍ شپه ده حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا كانت لیلة الفطر سمیت تلک اللیلة لیلة الجائزه کله چې د اختر مبارک شپه راسي دغه شپه ته په حدیث کې د جائزه او د انعام شپه وایي دا د الله د لوري خپل بندگانو سره انعامات کیږي عام طور په دنیا کې به تاسو لیدلي چې کله امتحان اخیستل کیږي په دې امتحان کې دا طالب العلم ډېر زیات محنت کوي ډېر زیات خواري کاږي ډېر ځان ستړی کوي بیا وروسته چې کله د ده نتایج بیانیږي هلته ده ته انعامات ورکول کیږي د ده هغه محنت په بدل کې موږ تاسو یوه میاشت څومره محنت یوړی وږي او تږي ګرځېدلو خوراک او څښاک نه و د الله عبادت و تراویح وې قیام اللیل و د دغه شپې او د دغه ورځو چې کوم انعامات دي او کوم عبادات الله تبارک وتعالی موږ ته توفیق راکوي په دغه شپه باندې د هغه ټولو عباداتو انعامات الله تبارک وتعالی موږ ته راکوي موږ دا شپه څومره په غفلت باندې تېروو دا شپه زموږ د عبادت څخه علاوه په نور رقم ناوړو اعمالو باندې تېروو کله چې د اختر شپه سوي اعلان وسي لکه د انسانان چې د قید څخه آزاد سي یا د یو جیل او د قیدخانې دروازه پر خلاصه کړي ټول مخ پر بازار باندې ځغلي د چا په لاس کې موبایلونه وي د چا سره سروزونه ورسره وي چا په موټر کې سروزونه لګولي چا ډولونه په دغه شپه باندې راوستلي څوک پر وټل باندې ناستي په خپل لهو لعب باندې بېرته اخته سي لکه د یوه میاشت شیطانان بند و الله یې لکړل هغه شیطانان څنګه خپل آزاد وي دغه رقم د انسانان خدای نه خسته هم د خپل ځان دغه رقم معلوموي چې د یوه میاشت خو موږ بند و اوس بیا خپلې پښې ته موږ آزاد شو حال دا دی چې دا ډېره عبادت والا شپه ده دا ډېر د فضیلت نه ډکه شپه ده دا د انعام شپه ده الله پاک جل جلاله په دې کې د بندګانو سره ډېر د رحم معامله کوي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احیا لیلتی العیدین که چا د اختر د دوو شپو څخه یوه شپه په ویښته باندې تېره کړل ایمانا و احتسابا په داسې حال کې چې دی مؤمن او د الله سبحانه وتعالی څخه په دې باندې اجر غوښتونکی و الله جل جلاله به د ده زړه په هغه ورځ باندې چې د انسانانو زړونه مړوي د ده زړه به نه مړ دا کومه ورځ ده د قیامت ورځ ده ګورې دا ډېره سخته ورځ ده په دنیا کې موږ ته هر څه کول پکار دي دغه سختۍ چې موږ په دنیا کې ډېر په اسانۍ ځان خلاصولی شو د قیامت ورځ په قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة ای د الله نه وبېرېږئ د قیامت د ورځې زلزله دا ډېره خطرناکه زلزله ده دا خلک چې دا زلزله وویني وترى الناس سکارا دا خلک به ته داسې ویني لکه مړه چې یا بېهوښه یي په هېڅ هم نه پوهېږي وما هم بسکارا حالانکې په حقیقت کې دا داسې بېهوښه نه
دا د قیامت د ورځې هیبت و وحشت و درناوی او دردناک ورځ ده په دا انسانانو په ټولو باندې یو قسم اثر وکړي. لیکن کوم چا چې د اختر شپه په عبادت باندې تېره کړي هغه به د قیامت په ورځ باندې بیا دا رقم نه وي، هغه به ډېر په اطمینان په مطمئن وي په دې شپه باندې. تاسو وګورئ موږ دا شپه څومرې په غفلت تېرو، افسوس پر موږ باندې. دا د فضیلت نه ډکه شپه، دا د جهنم څخه د ازادۍ اخرنۍ شپه ده، دا الله تبارک و تعالی ته د عجز او د زارۍ شپه ده چې خدای یوه میاشت مسلسل ستا عبادت وکړي، ای الله ته قبول کړه. دا زما د مغفرت ذریعه وګرځئ، دا زما د جهنم څخه د ازادۍ ذریعه وګرځئ، دا زما د رزق د فراخۍ ذریعه وګرځئ، او دا زما د آخرت د کامیابۍ ذریعه وګرځئ. لیکن موږ هغه رقم نه کوو. څنګه چې د اختر د شپې یا د اختر د ورځې اعلان وسو چې سبا اختر دی، بس د انسانان یو دم لکه هغه مرغۍ چې سره په اواز ټول په پاوه کېدو سي، که ماشومان دي که غټان دي که لویان دي ټول بازارو ته ځي. دا بد کار خو نه دی بازار ته تلل، لیکن کوشش دا وکړه د خپل ټول ضرورت د اختر څخه مخکې پوره کړه، کوشش دا وکړه پوره کړه. بیا که چیرې ستا ضرورت وي در ډېره حده دا شپه په عبادت باندې تېر کړه، وروسته بیا ولاړ څه خپل ضرورت پوره کړه، هېڅ بد کار نه دی. لیکن دا شپه په لهو العب باندې تېرول، دا د الله په نافرمانۍ باندې تېرول، دا په سروزو باندې تېرول، دا په بدو خبرو باندې تېرول، او دا د الله په قهر باندې تېرول، دا په ډول باندې لمانځل، دا په رقص باندې لمانځل، دې ته بازارو ته په لس مخ باندې ښځې راوتل، دا ټول هغه شی دی چې د الله نافرمانۍ او د الله قهر ته دعوت ورکول دی. موږ ولې دا رقم صحیح دی، ته ضرورت لرې، ستا حاجت دی، اسباب دې نه دي پوره کړي، ته راووځه خپل اسباب پوره کړه، په لارې روان هم تکبیرات وایه. او دا هم د اختر د شپې سنت دا دی چې انسان چې کله د اختر اعلان وشو فورا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا تکبیرات تر هغه وخته پورې شروع کړي چې کله د عیدګاه لمونځ خلاصېږي. کان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، د ابن عباس رضی الله عنه په باره کې راځي، وایي دی به ده به فرمایل چې حق المسلمین، دا پر مسلمانانو باندې حق دا دی چې کله دی د اختر میاشت ته ولیدل دی به تکبیرونه وایي تر هغه ساعته پورې چې د عیدګاه د لمانځه څخه فارغېږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا د اختر شپه ده، دا په تکبیرو باندې تېره کړه. ته که ضرورت لرې بازار ته ځې په موټر کې یا پر موټرسایکل ناست یې دغه تکبیرونه وایه روان نور بد اعمال خو مه کوه، نافرمانۍ خو مه کوه، بغاوت خو مه کوه. الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې به شاید بخښلی یې، اوس بېرته دې د الله نافرمانۍ و بغاوت ته ملا وتړل. دغه مبارکه شپه دا د انعام او د جایزې شپه، ته د شیطان په معاونت او په کومک باندې لمانځې، د هغوی سره مرسته کوې، د هغوی پر لار باندې روان یې، د نفس پر لار روان یې. مه کوئ داسې. انسان باید دومره یاغي او باغي نه سي، خپل رب ستا سره څومره د رحم معامله کوي. موږ په دې کې باید کوشش دا وکړو دا شپه موږ په عبادت تېره کړو، او که چیرې عبادت نه وي په تکبیراتو خو باید په هر ځای کې کوي، ولاړ وي که روان وي که د ملګرو سره ناست وي، باید موږ دا شپه په تکبیراتو باندې تېره کړو.